بر پیکر علم و وجود و جان آمد، صد شکر که امتحان به پایان آمد. از لطف خداوند خلیل الرحمن یک عید بزرگ به نام عید قربان آمد. سلام، حلول عید قربان به تمام مردم عزیز افغانستان و منصوبین نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی کشور ما، خانواده های معزز شهدا و شهروندان عزیزم تبریک و تهنیت عرض می دارم. از خداوند منعان برای همه یک عید پر از صفا و صمیمیت در فضای صلح و امنیت تمنا دارم. عید قربان روز جشنی است که در تاریخ 10 ماه ذوالحجه برگزار می شود و این عید بزرگترین عید برای تمام مسلمان ها است. خداوند بلند مرتبه ترین روز را به پاس آماده کردن حضرت ابراهیم علیه السلام برای قربانی فرزندش اسماعیل برای قربانیش در روز عید قرار داده است. باز هم عید سعید قربان را به تمام بیننده های عزیز و تمام شهروندان عزیز ما که بیننده هستند تبریک و تهنیت عرض می دارم. خدا کنه که همگیتان در یک فضای صلح و آرامی باشین و بیننده برنامه خودتان باشین. دوستای عزیز سپاسگزار هستیم از همگیتان. سلامونه و نیکی دلی قدرمن و هیوادوال، اختر مو بختور. هیلهمن یم چې دغه دوه ورځې چې تېرې شي په خوشحالیو نه ډکې مو تېرې کړې وي، عبادات مو قبول شه، قرباني مو هم قبوله شه. هیلهمن یم چې موږ سره دغه خپرونه تر پایه وګورئ. شبنم زما همکار هم آماده دی. په لومړي سر کې به دوی ته د اختر مبارکي وایم. اختر مو مبارک. تشکر، سلامت باشین. عید به شما هم تبریک و از طریق شما با فامیل عزیزتان خدا کنه که یک روز عید به خوبی سپری کرده باشین. ډیره مننه قدرمن لیدونکو، لکه څرنګه ستاسو په تصویر کې ګورئ شبنم جان ډېرې ښایسته جامې جوړې کړي. تشکر. جامو مبارکي هم درته وایم. زنده باشین. لباسای شما هم تبریک باشه. واقعا دخترها در هر عید اما لباسای مقبول تیار میکنن. ډیره مننه. ذوق مو ماشاءالله ډیر ښایسته دی. تشکر. من یم چې دغه ذوق مو تل د سره پاتې شي. سلامت باشین. څه مو وکړه په دا دوه ورځو کې د اختر قرباني مو وکړه که خیر؟ والا ما مردم غریب وکړه که خیر. خب قربانی والده عزیز ما کردن، ما هم شریک بودیم دیگه در مو پاکاری و ایناش البته که. قدرمن دوستانو، موږ په خپرونه کې ښه میلمانه لرو، ښه شخصیتونه لرو. د اختر ځانګړې خپرونه ده. هیلهمن یم چې تاسې هم موږ سره د خپرونې تر پایه پاتې سئ. شبنم جان څومره به ښې که لږ څه ناڅه معلومات ورکړئ لیدونکو ته د اجندا؟ معلومات میتونم اما خیلی کوتاه. بسیار. دوستای عزیز، شما بیننده برنامه ما باشین. ما امروز خیلی مهمانای عزیز داریم و سناتور صاحب‌ها خواد بودن و همه تو مقامات دیگر با ایشان صحبت‌های خواد داشتیم. عید از اونها را خواد پرسیدیم چگونه عید دارن، آیا عید ما متفاوت‌تر از اونها هست یا اونا بهتر از ما عید دارن. شما بیشتر خودتان بیننده باشین. خودت هم آگاهی داری، اما چرا ما باید معلومات بدم؟ ما به خاطر از اینکه بیننده عزیز معطل نشن و اگر بیننده برنامه ما هر قدر انتظار بکشن خوب نیست به نظرت؟ خب دوستای عزیز بیشتر انتظار بکشن، خودشان بیننده باشن که ما گیمای هم داریم در برنامه، مهمانای هم خواهد داشتیم. اما چی خوب است پیش از او سرود ملی کشور ما را بشنویم. څومره ښه نیکی و پرسش. قدرمن لیدونکو، موږ په خپله خپرونه رسما د ملي سرود په اوریدو سره او تاسو ته نشر کوو، پیل به یې کړو. هیلهمن یم چې تاسې هم زموږ خپرونه تر پایه وګورئ.
اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست د اختر دویم ماښام دی. موږ هم په ویاړ د امنیتي ځواکونو چې سمدستي او همدا وخت هم دوی په ګرمو سنګرونو کې پراته دي او د افغانستان د سرحدونو له ننګ او ناموس څخه د دفاع په خاطر نه اختر لري، نه ورځ لري او نه شپه لري. دوی هلته مصروفه دي. په دغه ویاړ مو هم مل پاسوال شاه رسول رسولي د امنیتي امور البته د پارلمان معاون صاحب مو راغوښتی دی. په دغه اړوند سوالونه به ترې ولرو چې داسې په اختر کې څومره آمادګي درلوده، څومره یې زیار ویستلی، څومره افغانان یې په اختر کې مصروف په دنده کې. په دغه هکله به هم ورسره خبرې وکړو، اختر مبارکي به هم ورسره وکړو. نو راغواړو خپل میلمه. بسیار خوب است. ما هم بفهمیم که عید از اونا چگونه بود. صاحب خوش آمدین. خیلی زیاد و عید برتان تبریک میگم. خدا کنه که روز اول عید هم به خوشی و خوبی سپری کرده باشین. سلام عرض ادب دارم به شما و از طریق تلویزیون ودین مشران جریگه به همه بینندگان عزیز کشور و درود میفرستم به ارواح همه شهدای ولکان کفن که به دفاع از وطن جان عزیز خود عزیز دادن و تسلیت عرض میکنم صبر جمیل به همه خانواده‌های محترمشان. دقیقاً. واقعا ما هم بر فامیلای از اونا عید تبریک میگیم. خداوند صبر جمیل نصیبشان بکنه و خداوند بر از اونا هم جنت فردوس نصیب بکنه. بسیار زیاد خوب معاون صاحب میشه در این روز عید اگرچه بسیار زیاد جنگ هست در کشور ما، خدا کنه که امی عید آخرین عید باشه که ما شاهد همچون وضعیت باشیم و دیگه ما هیچ شهید نداشته باشیم. میشه از عید بگوین که مراسم عید شما نظامی ها چگونه تجلیل میکنین؟ آیا متفاوت از مردم عام است یا خیر؟ تشکر. اولتر ما عید اوده ها را از طریق تلویزیون شما با جلال معاون محترم شورای مجلسین و با هیئت اداریشان و همه منصوبین اردوی و پلیس ملی و امنیت ملی که در این روزهای عید به سنگرهای اول دفاع از وطن میر از من تبریک و تهنیت عرض میکنم. بسیار خوب. تشکر. معاون صاحب ډیره مننه چې راغلی زموږ خپرونه کې مو ګډون وکړ. زه هم په خپل وار سره تاسو ته د اختر مبارکي وایم. معاون صاحب داسې هم کله سوي دي چې څو اختره متواتر تاسې په وظیفه کې مصروف ویاست او نه یاستئ تللي کور ته، یعنی چې کله اختر خلاصوي بیا تللي یاستئ کور؟ با شما شاید بهتر معلوم باشه که عید نظامیان با ملکی ها فرق میکنه. نظامی ها در خانه های خود عید میکنن و ملکی ها و نظامیان به دفاع از وطن برای تامین امنیتشان همیشه 24 ساعته در خدمتشان است. و یا عید نیک عیدهای بسیار ما در خانه نرفتیم به وظیفه اجرا. واقعا یک تشکری خاص از اونا، واقعا همه اونا هستن که ما در فضای صلح و آرامی هستیم. میشه بگویم که کسایی که در زیر دستتان کار میکنن، سربازایی که هستن، در کدام عید شده برای اونا عیدی داده باشین؟ با هم عیدا با قدرت تعاون برایشان چیزی که شده با یکان میوه و گپاره تهیه دیدیم و برایشان و از شهدا و خانهایشان دیدن کردیم، نزدیک کسی که برایشان کمک لازم دیدن. واقعا. قدرمن لیدونکو، شبنم جان، من میخوام در مورد ایدهای گذشته هم از بسیار خوب است، چون میخوایم ما و بیننده های عزیزی را بفهمند که قبلا ایدها را چطور شما تجلیل میکردین در ایام جوانیتان و هم ماشاءالله جوان هستن. دقیقاً. خیر، همون تجربات سابقه خود با ما شریک بسازن. لطف کردین. ایدهای گذشته خب به شما معلوم است کم امنیت به وطن این و مراسم خاص تجلیل میشد و حال هم چون به شما بهتر معلوم است که با یک جنگ تحویلی ما رو خصوصا پرسنل نظامی ما در جبهات اول میرزمند و امید به خداست که جلساتی که روبرو هست یک نتیجه مثبت بگیریم که وطن ما در فضای صلح آرامی یک نفس آزاد بکشن و این مراسم عید از گذشته ها خر تجدید. واقعا خیلی خوب است. میشه از این بگوین که سربازایتان که در جبهه همراهتان میبشه آدمو
کندک میگن نمیفهم هموجه در وظیفه توظیف میباشن. اونا بعض اوقات در این روزهای از شما اجازه خواسته باشن من میخواستم برم خانه شما اجازه نداده باشین؟ اجازه به شما بهتر معلوم است که اداره در یک روز سیاست است. باز هم از اینکه ما یک کمک کرده باشیم به نوبتوار یارم اجازه میتیم که از اون بسیار خوب. چی خوب شبنم جان که در مورد یکی دو روزه که گذشت جناب معاون صاحب کجا رفت، خانه دوستا رفت، قربانی کردن نکردن، میشه که در این مورد هم معلومات بدن. دمی روز اول روز دوم شام روز دوم قرار داریم. روز اولشون ما فقط در مسجد نماز با دوستا ادا کردیم، قربانی رو گرفتیم، با دوستا موندیم، خودمون پس دوباره به قطع آمدیم که دیدن از قطع کنیم از مسلک‌های خود. بسیار خوب. دوستای بزرگوارا رو عید تبریکی بگیم. یه روزی دومش است. امید است که همه دوستای ما یک فضای صلح برقرار شود که با خوشی امید سپری کنند. بسیار خوب. چی شما هم اول روز اول و دوم سوم هم به خوشی سپری کنید. سپاس از شما. واقعا شما بودین که ما توانستیم این دو روز عید به خوبی سپری بکنیم. میشه ما اون سپازی بگوین که کدام عیدی که گذشته شما جوان بودین اون عیدها خوب بود یا حال عیدها خوبش است؟ عید همه عید است. عید چیز از طریق دین اسلام دین همون زیبایی هایش مانده. همون زیبایی متاسفانه که او وقتا اگر آرامی جنگ جپا نبود. حال ما متاسفانه درگیر با جنگ هستیم. جنگ خان مسعود کما که و تشویش هستن دیگه هستن آزاد حتی مراسمش ادا کردن. بسیار خوب. و امید در روزی که پس امنیت برقرار شه آزادانه بریم به این مراسم خوبتر تر. ان شاء الله. یک سوال می داشته باشم از معاون صاحب، خدا کنه که صادقانه جواب بدین. نامزد بودین، ایدی بردین هم؟ و نامزدی وقتای زمانهای ایدی بودین. ایدیتان چگونه ایدی بوده؟ خوبش بوده؟ چی چیزا بردین؟ رواج چی هست؟ ایدی خیلی میوه خوش تازه میبرن، باز که از دست میشه تا قربانی میبرن. بله. لطفی صاحب نامزد بوده. میپرسیم چی برده؟ والا در هر عید دیگه تصمیم به دست فامیل میباشه. آها بسیار خوب. کوشش میکنن چیزایی ببرن که اونا میخوان. دیگه مادر و پدرم آمادگی گرفته بودن و بردن و فکر کنم دیگه میمونم من منتظر هستم. آها بسیار خوب. اینا نرفتن. خب یک گیم هم داریم اگر معاون صاحب خواسته باشن بسیار خوب است. بازی بکنیم. البته معاون صاحب به اجازه شما معاون صاحب از 4 گیلاس که اینجاست یک دانش انتخاب بکنیم. شما بگین فقط ما برمی‌داریمش. بین گلاس از این سه تا یک درست؟ همیشه بگیریم. دایی داشته است که خودتون خیلی ببینید که چی داشته است کال نگین. کامرامین ما خواست کامرامین ما هر چی باشه. بفرمایید بگوین. از کامرامین خواسته بود. خاطره جالب کامرامین ما بگویم برشون. شما خاطره جالبتان در ایام عید یا پیش از او بعد از او هر خاطری که براتون جالب تر بوده باشه؟ خاطره جالب نظامی ها میسه که این وقت ندارن. این وقت در وقت دوستان یک فامیل هم میباشن یا فرد مراسم قربانی یک تلفن میشه که بیا وظیفه است. این یک خاطره است دیگه. این خاطره بعد از یا خاطره خوش؟ خاطره خوش است. باز وقتا است ما خود با خوشی میباشیم. خداوند حادثه را رخ نده که شما برین. سلامت زنده باشین. سپاس از اینکه آمدین و ما را خرسند ساختین. از بازم از تلویزیون زنده باشین. مشران دیگه. سلامت باشین. زنده باشین. بسیار زیاد خوش آمدین. باز هم خوش آمدین دوستای عزیز. این بخش برنامه یکی از سناتور صاحبای خود می داشته باشیم. سناتور صاحب محمد جان منگل، نماینده مردم پکتیکا
با ما خواهد بودن در مجلس سنا. دوستای عزیز از اونا هم خواهد پرسیدیم که ایده چگونه سپری کردن و چگونه تجلیل کردن، آیا با دیدن دوستها رفتن یا خیر. قدرمن لیدونکو د خبرونو لیدونکي اوسئ. سناتور صاحب موږ سره سناتور صاحب بسیار زیاد خوش آمدین و ایده برتان تبریک میگیم. تاسو ته مبارکي. ډیره مننه سناتور صاحب. سناتور صاحب غواړو موږ او درانه لیدونکي پوه شو چې اختر مو څنګه پیل کړل. اوله ورځ چیرته ولاړ یاست، دویمه ورځ مو څنګه تېره کړه، دوستانو کره لاړئ که خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو موخه لري چې تاسو ته، خور ته او د تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او د افغانستان مجاهد ولس او هغو کورنیو ته چې هغه په دې وختونو کې خپل ورونه خویندې د لاسه ورکړي دي اختر مبارکي وایم. الله تعالی دې دا لوی اختر زمونږ او د ټول ولس دپاره د سولې او سوکالۍ اختر وګرځوي. آمین انشالله. سناتور صاحب میشه بگوین که معمولا در روزهای عید کجاها میرین و کیها به دیدن شما میاین؟ ما خو اولنۍ ورځ په کلي کې د وطني اختر کوو. بسیار خوب. یو بل کور ته ورځو او په ډالو ډالو ورځو، 15 کسان 10 کسان بعد از ادای نماز عید دیگه. داسې یو موږ ډنډکي لرو، څوک پلاو کوي، بسیار دغه خوب. په ګډه سره خورو. دغه څومره تقریبا 10 کلی کورونه یي او 50 ویده ټولو کې ګرځو او په ګډه. اول سهار مو چای په یو مسجد ته وړو چې هغه په مسجد کې په مشترک ډول موږ چای وخورو، نو هغه اختر مبارکي کوو. بیا پاس د هغې نه موږ په دا کلي ګرځو کورونو او ټولو ته اختر مبارکي هلته ورکوو. همدا موږ هغه اولنۍ ورځ همداسې چقدر عید خوب سناتور صاحب تاسې د خوراک او څښاک څخه یاده وکړله، ما ته هم را یاد چې کله کله په کور کې میلمه راسي او د کوربه چې بیا لږ مصروف راسي بیا ستو سلاله هیر راسي، نو څومره به ښه وي که تاسې جوس، تازه میوه، وچې میوې څخه هم استفاده وکړئ. بسیار که خوب د است. اختر ماښام دی نو زموږ هم تاسې اوس دلته میلمه یاست، په هغه وطني شکل مو که داسې که پذیرایي ونه کړه نو د ښاري شکل څخه به مونږ داسې که پذیرایي وکړو نو مهرباني وکړئ. خب څه شی اشتیا لرئ؟ جوس درته وړاندې کړم؟ خو فیلحال داسې اشتیا نه، خو خیر دغه به بیا غږو. اوس فیلحال داسې اشتیا نه لرو. انشاءالله دغه قرباني مو وکړه سناتور صاحب که خیر؟ او بله، موږ قرباني اوله ورځ قرباني کوو، دویمه ورځ هم کوو. په دا دوو ورځو کې تر اخري حد کې درېیمه ورځ دی چې هغه څوک چې ډېر مصروف هم وي او قرباني زیاتې وي، غټ غټ کورونه وي، نو موږ تقریبا زموږ کور چې دی، فامیل چې دی، ټول ورونه سره یو ځای یو 80 کسان 90 کسان یو د فامیل، نو تقریبا یو 15 قرباني داسې هغه کوو. نو هغه بعضو کسانو هغه اوله ورځ کوو، بعضو دویمه ورځ، درېیمه اخري درېیمه ورځ همدا قرباني مو کړې ده. رسم رواج‌های مردم چگونه است؟ بله، رسم رواج‌های مردم پکتیکا چگونه است؟ نو موږ اول ما ته وویل چې موږ اولنۍ ورځ ګډ په کورونو ګرځو، مشترک اختر لمانځو او بیرون ځو او په ګډه سره خوراک کوو او یو بل کور ته ورځو او ښه ډېر په صمیمانه ډول یو بل سره اختر مبارکي وایو او ډېر ښه داسې خوندور وي. خو په دې ورځو کې لږ څه بې خونده ده چې زموږ په دې ملک کې لږ مشکلات ستونزې دي. بالکل. ملاقاتونه او لیدل مو له ماکلینو سره څنګه دي په اخترونو کې، په دې ورځو کې؟ په دې هکله هم که لیدونکو ته په ځانګړې توګه ستاسې د ولایت ماکلین څه دي؟ بله، موږ په اوله ورځ خو ټول خلک په خپلو کورونو کې وي، په ولایت کې وي، هغه کې بعد د دویمه ورځ نه راځي اختر مبارکیو ته کورو ته راځي، هغو سره ګورو، بانډار سره کوو، په میمنخانه کې سره ټولېږو، ډېر زیات میلمانه نو راځي. موږ دغه ډېر زیات غده چې یو بل کور ته سره ورځو، که ډېر لرې وو خپلو دوستانه راځي، هلته موکلین او مبارکیو ته راځي، نو هغه موږ سره یوه نیمه شپه هم هلته وکړي، بس ډېر
میشه از خاطره های ایدهای گذشته چیزی اگر به یاد دارین در ذهن دارین میشه بر ما بگین که کدام خاطره جالب خاطره خوب داشته باشین؟ بله پخوا اخترونه خو یقینا چې هغلته مشکلات نه و ستونزې نه وې لږ خوندور و او اختر خو هغه اختر دی خو مقصد اوسنی حالت چې موږ تاسو ګورو په ورځ کې ډېر موږ تلفات لرو او زموږ دغه بېچاره ولس هره ورځ خپل قربانۍ ورکوي او زموږ ورونه خپل د دې وطن په دفاع او د عزت لپاره خپل سرونه ورکوي نو طبعا لږ فرق لري پخوا او دغه ځکه چې اوس مشکلات دي ستونزې دي او زموږ اکثرا کورونه خویندې ورونه په غم تغیر باندې دي نو طبعا به فرق ولري خو بیا هم هغه اختر هغه خوښ کوو چې هغه بالکل داسې نه وي چې د خپل د کورنیو دپاره خپل د ماشومانو دپاره هغه رواجونه دغسې ساتو مریم جانې سناتور صاحب مخکې د کلي څخه یاده وکړه چې په کلي کې واقعا اخترونه خوند کوي ماته هم هغه پخواني یادونه رایاد کړل سناتور صاحب وروسته له دې ستاسې د سنا مجلس ته راغلی کوم اختر مو په کلي کې هم له خپلو عزیزانو کلیوالو سره تیر کړی که خیر ما خو اولنۍ دغه دوره کې چې سنا ته راغلی یم دلته خو یو دلته نږدې کلی لرم چراسیه خواته یو دشت سکاوي په نوم هغلته ځم هغلته اختر هر وخت اختر هلته کوم خو هغه پلرنی کلی مې چې دی چې هلته زه پیدا شوی یم چې هغه ولسوالي ده جاني خیل په هغه ولایتي شورا ما یو دوره په ولایتي شورا کې تېره په هغه وخت کې تلم چې هلته مشکل نه و توپیر خو به خامخا لري ډېر زیاته او دغه د تاسو هغه ډېره مزه کوي هغه خو په کلي کې او موږ ځو بنډارونه کوو او خپل سایل ځایونو ته ځو اوس خو موږ نشو کولی په کور کې ناست وو هغه اوس هم ډېر فرق لري سناتور صاحب کوم یاد ډېر خوندونه په دې ماشومتوب کې شخصا زه د خپل ماشومتوب څخه که لیدونکو ته ووایم موږ چې ماشومان وو څو ماشومان به د کلي د تره زمندوی به یو ځای وو هغه سابق د نقدې پیسې چا چاته ایدي نه ورکوله نو پلاستیکونه به م لاس کې وو د یو دوست کره د بل کره بسې لاړو یا به یې چهارماغ راکولې به یې د وچې پولۍ به یې دوی جوړې کړې وې د اخترو مخکې خو په بازارو کې هم خرڅېدې دا به یې راکولې هغه خاص یو خوند درلوده یعنې اوس هغه نقدې پیسې ورکوي له هغو نه هغه خوند زیات و او بالکل پخوا هم داسې خبره وه هغه ټول په کلي به ګرځېده هغه تا خبره ایدي به یې ټولوله اوس خو خیر اوس د ماشومان ګرځي هغه ته پیسې هم ورکوي هغه خوند هم نشته لکه پخوا چې و خو بیا د الله تعالی په افغانستان کې سوله راولي چې زموږ دغه بیچاره ولس هغه لکه پخوا چې اخترونه و داسې اخترونه ورمنځي او هغې نه خوند واخلي سناتور صاحب شما تا به حال به کس ایدی دادین؟ هر وخت کې موږ هم داسې کړي دي چې راغلي دي او دا مو کړي دي ورکړي مې دي خو دا ماشومان یې ویل یعنې برموتونه کله کله به همداسې شوي وي چې هغه چا کړي وي هغه ماشومان مو یاد کړم هغه ښه وایي چې تاسو ته یې نه درکړم تاسو ماشومان او دلته یو ګیم موږ هم لرو سناتور صاحب که په دې کې مو طالع ښې وي خو ایدي به پکې راوځي یو نقل مې ځکه درکړ چې ایدي پکې سته نو کوم طالع ښې وي ایدي به پکې راځي که ستاسو طالع ښې وي یو بل شی به پکې راځي کوم ګیلاس مو خوښه ده چې زه یې راپورته کړم ګیلاس خو د منځ کې راوخته دغه ټول میلمانه هم د منځ ګیلاس خوښوي اون از بین میبریم اوه سناتور صاحب ځان سره د ظلم وکړه ها ایدی بالکل صحیح ده صحیح والا چند سمرای خودت یاری کرد ډېره مننه سناتور صاحب چې سره خپرونه کې مو ګډون وکړ ډېر زیات خوشحاله سو تاسو نه مننه په د خپرونې په اخیره کې تاسو کوم پیام خپل هیوادوالو ته په ځانګړې توګه خپلو ماکلینو ته لرئ نو مهرباني وکړئ موږ یوازینی پیشنهاد دا دی د ټول د افغانستان مجاهد ولس ته او خاصتا طالبانو ورونو ته مو دا پیغام ده چې نور د جنګ نه لاس واخلي او د سولې لار غوره کړي تر څو دغه بیچاره ولس نور د دې بدبختیو نه په امن کې شي موږ یوازینی هغه د پیشنهاد هم ده سپاس از شما سناتور صاحب بسیار زیاد خوش آمدین تشکر قربان لیدونکو شبنم جان برنامه ما ادامه داره دقیقاً
کی است بعد از این مهمان ما ایره میشه خودت آها به ما و بیننده عزیز معلومات بدید. بسیار خوب است. من معلومات میتونم برتان، اما اگر بانیم خودشان بیاین. خوب است. آها سپرایز میسازی. خبرونه مو دوام لري تاسو هم ملتیا غواړم. برگشتیم دوستای عزیز. در قسمت برنامه هم سید نجیب الله ابوفضلی کارشناس امور نظامی با ما خواهد بودند و در رابطه به عیدشان میپرسیم که عید چگونه سپری کردند. سلام به شما و خوش آمدین. عید براتون تبریک میگم. سلامت باشید. من عید سعید قربان را به نوبه خود به شما و بیننده‌های تلویزیونی مشران جزیره و به همه ملت غیور و بلند افغانستان تبریک می‌گویم. سلامت باشید. تشکر فضلی صاحب، باز هم خوش آمدید و من هم از صمیم قلب برتانی را تبریک میگم. چطور گذشت روزهای اول عید و چه آمادگی‌هایی داشتین به امنیت افغانستان به خصوص کابل؟ گرچند که عید با عیدهای گذشته کمی تفاوت‌های خود از دیدگاه امنیتی و ازدحامات فکری و مشکلات ذهنی برای مردم پیش آمده بود، آنچنان که باید مثل عیدهای گذشته تجلیل و مراسم میشد نشد، چون یک تعداد در حال ازی بود که ما حیات ما در خطر است و یک تعداد فکری ازی که در حال مهاجرت هستند. مثلا می‌زنیم ما بامیان باستان، یک گرچند در اواخر وکل صاحبا و والی صاحب بامیان مسئولین امنیتی با حمایت خدمات مردمی ولسوالی‌هایی که در بامیان از دست رفته بود دوباره پسگیری شد و دوباره از آن دولت شد و زیر کنترل حکومت درآمد. این حکومت شهر تحت کنترل خود گرفت و همچنان در کابل هم یک سلسله صحبت‌های ضد و نقیص که والا در کمپانی طالب آمده، که والا در فلانی جای آمده، که والا چطور است، گاهی هم ذهنیت عمومی افکار عامه در مجموع خشدار است. یعنی آرام و با آسایشی که باید ایده برگزار میکرد به او آسایش ایده برگزار نکردن، باز هم خدا را شکر خوب بودن. آها فضلی صاحب، در این باره هم صحبت‌های می داشتیم. شما چی خوب است که در اول از برنامه‌های روزهای عیدتان بپرسیم. چی آمادگی‌ها گرفتین بر روزهای عید و چی آمادگی به خاطر امنیت مردم گرفته شده؟ به اساس هماهنگی و گزارش را که ما از دوستای ما در داخل سکتور امنیتی، وزارت محترم امور داخله، دفاع ملی و همچنان بخش امنیت ملی ما و خیزش‌های مردمی داریم، این است که قبل از همه در هر کشور، در هر ملت و در هر جامعه امنیت مهم است. به تعقیب امنیت صحت مهم است. بنان فعلا ضرورت اولیه مردم افغانستان امنیت است، بعد از صحت. ما در مجموع از دغدغه‌های اصلی که در عید وجود داشت، هماهنگی‌های امنیتی که چه قسم به اصطلاح تبلیغ شود و آگاهی داده شود برای مردم، آگاهی عامه که مردم بتونه به فضای باز و به فضای آرام بدون ترس و بیم و هراس و با یک روحیه و مورال قوی اما برنامه‌های خودم مثلا فاتحه است، مراسم است، عیدی هست و عیادت از قبور است، عیادت از بزرگاه هست، احترام متقابل در بین متعلقین و مختلفین مردم هست. به این خاطر همین برنامه روی کار داشتن. بسیار خوب. ابوفضل صاحب، چه خوب است که در مورد این هم به بیننده عزیز معلومات بدین که جنگ‌های اخیر روی روح و روان مردم افغانستان تاثیر کرده یا خیر ما با جنگ عادت کردیم و هیچ تاثیرات خود؟ گرچند در افغانستان 40 سال شده که جنگ شدیداً ادامه داره، به نام‌های مختلف، زیر پرچم‌های مختلف، به شیوه‌های مختلف و توسط رهبری با دارای مختلف، چی در داخل از افغانستان چی در خارج از افغانستان رهبری میشه. موضوع اساسی این است که ما جنگ‌های اخیری که در افغانستان و در بخش امنیتی ما یا به اصطلاح سقوط ولسوالی‌ها یا پس دوباره بازپسگیری نیروهای امنیتی ما از چنگ طالبان ولسوالی‌ها را، ما کاملاً جنگ اخیر در افغانستان را یک معامله سیاسی میدانم. بدون شک در افغانستان 40 سال شده جنگ سیاسی ادامه داره. تا جنگ سیاسی ریشش در افغانستان حل نشه و هرگز جنگ نظامی در افغانستان خاتمه نخواهد پیدا کرد. بنابراین این جنگ سیاسی است و اواخر هم جنگ سیاسی به معامله سیاسی صورت گرفته. ما شاهد هستیم که بیش از 100 و چند ولسوالی رو ما از دست دادیم، اما بینی بزغالی ما خون نشده.
نه از طرف طالب چند نفر امار اعلان میکنه که طالب چی شد نشد و نه از طرف قوای امنیتی ما این قسم عملیات میکنه وسوشی که ما آمدم اون میگرزه اون میگه وسوشی که ما آمدم میگرزه هیچ گپی نیست یک جنگ و یک مبارزه که مردم هم ایران مونده چون که یک تعداد افکار ما خشدار است و این توانمندی نداره که اصل واقعیت درک بکنه یک تعدادی که در جریان است که گپ چی است خنده میکنه از این موضوع که چی گپ است یک تعداد میگه والا طالب آمد چون واقعیت خبر نداره اما کلش یک معامله سیاسی است بدون شک از اینکه مردم افغانستان در طول 40 سال مبارز بوده مجادله‌گر بوده مردانه ایستاده سربلند و سرفراز بوده و ان شاءالله که جنگ‌های اخیر بالای مردم افغانستان تاثیرات منفی نگذاشته و روحیه و مورال مردم افغانستان را ضعیف نکرده و نخواد کرد همونطور استاد است مثل سابق که عادت کرده چون به جنگ و جهاد و به انتحار و انفجار و مبارزه و ناراحتی و مشکلات اینا معتاد شده مثل که یک کسی به سیکرت معتاد میشه اینا معتاد جنگ اگر دو روز انتحار و انفجار نباشه اینا میگه والا خیرت باشه چرا آرامی بله میشه از این بگوین که در روزهای هم رسمیات دارین یا خیر والا در روزهای برای سکتور امنیتی ما فکر میکنم که اونا وظایفشان نظر به دیگه وقت هنوزم احضارات درجه یک برشان داده میشه چون که تامین امنیت کنترل چک بررسی گزمه پیره و سایر موضوعات دیگه اینا وظایفشان 24 ساعته میشه احضارات درجه یک داده میشه که اینا از هر وقت که وظیفهشون زیادتر است اما ادارات ملکی ما بله برای 3 روز رخصتی دارن و میتونه این 3 روز در سایه عید بزرگ برنامه شخصی خود بسیار به صورت آرام پیش ببرن. خب بسیار خوب. شبنم جان در مورد جنگ و قصه های امنیتی ابوفضلی صاحب صحبت کردن من فکر کردم که برنامه ایدی نیست برنامه سیاسی شد بله این برنامه سیاسی هم نشده من کمک جگرخون شدم جگرخون واقعا این مورد آدم جنگ کلمه جنگ شنیده میری طبیعی است که با روح روان آدم تاثیرات منفی را میگذره چی خوب در مورد این بفهمیم ما و بیننده عزیز که چی کردین این 2 روزی که گذشت این 2 روزی که گذشت روز خوب بود گرچند در صورت اول ادای نماز بود بعد از او زیارت قبور طواف دعا به شهدا به روح شهدا و به التماس دعا به زخمی‌ها و همچنان از کسایی که فوت کرده وارث نداشتن بی‌وارث هستند یا کسایی که مربوط ما بودن از اینا ادای احترام کردیم در قبورشان رفتیم بعد از او بزرگایی که فاتحه دار بودن مشکل داشتن و معیوب و معلول بودن سفید بودن از او تیر شده از کسایی که ذی حق یا ذی حقوق بودن از اینا احوال گرفتیم همچنان یگان مراودات سیاسی یا بازدیدا با بزرگا با جوانا با سایر کسایی که لازم بود همینطور برنامه داشتیم میشه از این بگوییم که قربانی نه ما خود ما یک برنامه داریم ما می آجی بابیم خدا مغفرت بکنه آجی بابیم خدا مغفرت بکنه سید محمد عظیم مرحوم اینا که اجر رفته بودن وقتی که سه بچه عامل از 3 بچه اینا گویا پدریم به شمول 2 کاکای موجود است اینا یک قسم است که 1 سال 1 کاکای قربانی میکنه 1 سال دیگهش و 1 سال نوبت به ما میرسه مگر امسال نوبت ما نیست اما اگر بتونیم ان شاء الله که یک چیز رو مد نظر گرفتیم خیر است حالی هم مشکل نیست هنوزم 1 روز باقی مانده بسیار زیاد خوشحال بود هستیم که شما و جوانان در کنار خود داریم واقعا زحمت میکشید کجاها رفتین و کجاها باقی مانده میخواین برین یا اگر رسیدگی نمیکنید میشه به شما یا که وظیفه میرین دوباره نه ما به می زودی ان شاء الله قرار است که از طرف دوستای دولت مرداد یک جای باعث یک مامور یا باعث یک رئیس یک اداره یا مسئول یک اداره معرفی شوم ان شاء الله بعد از این به صبرانه منتظر امروز موضوع هستم و همین 1 روزی که باقی مانده در 1 روز میخوایم که همین بزرگان و سیاسیون امنیتی را خصوصا مسئولین ارشد امنیتی را بار ادای احترام بکنیم با خاطر بقای وضعیت امنیتی بعد از این یک صحبت‌های خود داشته باشیم. بسیار تشکر ابوفضلی صاحب که ما آمدید سلامت باشید. پیام گفتنی و عزیزا و وطندارای داشته باشید. ما خو بازم به اخیراً در اخیر برنامه باز هم بار دیگر عید سعید بزرگ قربان را خدمت تمام مردم افغانستان تهنیت از میکنم و از مردم افغانستان میخوایم که مثل همیشه
مبارز قوی برجسته در مقابل ظلم و استبداد و زر و زور استاد شود و هرگز تن به ذلت ندهد. بسیار تشکر. بخیر باشید. سلامت باشید. قهرمانو هیوادوالو اختر مو بختور شه. بیا هم ښه راغلاست. موږ په خپرونه کې آصف مخلص او امیرشاه تلاش لرو چې دوی سینماګران دي. د دوی د فعالیتونو په هکله، د لاسته راوړنو په هکله، د راتلونکي پلانونو په هکله غواړو چې پوښتنې ترې وکړو او فکر کوم شبنم جان دوی یو اکتنگ هم برابر کردید، هغه به هم مونږ ته اجرا کړي. بسیار خوب است. دعوت میکنیم که بیاین و تمثیلی که دارن اون را هم با دوستا یک جا بیننده خواهد بودیم. سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. عید برتان تبریک میگم. مننه. ژوندي اوسئ. تاسو ته درنو لیدونکو ته ټولو ته سلامونه، احترامات او د لوی اختر مبارکانې وړم. سلامت زنده باشین. مننه. زم په خپل هر غواړم چې د لوی اختر مبارکي ټولو لیدونکو ته او افغانان چې په هیواد کې دننه دي یا بهر دي ټولو ته په خاصه توګه هغه سربازان چې په مورچلونو کې دي هغوی ته د لوی اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر یو سولیز اختر، یعنی د جنگ د پای ټکی کېښودل شي. واقعا خوشحال هستیم که شما را در کنار خود داریم و اگر اجازه بدید باشه ما سوال کنم. میشه بگوین که عید شما چی تفاوت از عیدهای دیگر مردم معمولی داره؟ شما کسایی هستین که همیشه در تمثیل هستین، آیا عید هم به مو تمثیل سپری میکنین یا خیر؟ عید ما اکثر چون باش که همون چیز مراعات کنیم، شما داری گفتین به او خاطر همین باز مسائل هم از بین بره. عید همیشه عید ما فقط از دیگران مقدر تفاوت داره که ما در روزای عید هم مهمان تمام خانه ها می باشیم، چون مجبور هستیم در تمام رسانه ها حاضر شویم و با هموطنای خود عید مبارکی کنیم، عیدی کنیم. اکثر بزرگا گله میکنن، باز ما میگیم که این ما از طریق تلویزیون برشان عید تبریک میگیم، چون نمیشه رسیدگی دیگه. به او خاطر بیام ټول ته اختر مبارکی وایم کوم کسان چې مونږ د تلویزیون د لارې نه ګوري. زنده او سلامت باشین. لومړي سر کې هیوادوال او زه هم غواړو چې تاسې فعالیتونه، لاسته راوړنې او په راتلونکي پلانونو خبر شو چې څه پلانونه لرئ له خیره. مننه. ژوندی اوسئ. د تلاش صاحب په اجازه باندې تلاش صاحب دغه حالاتو کې او په دغه وخت او د شرایطو سره برابر یو فلم په نوم د سجده چې الحمدلله په ډېر کم وخت کې په میلیونو خلکو د هغې فلم لیدونکي وو چې دی ډایرکټر او لوبغاړی دی، زه د هغې فلم کمرمین او معاون ډایرکټر یم. بسیار خوب. د دې سره سره ما یو فلم د ساده ګل اول مې جوړ کړی و په کندوز ولایت کې، بیا د خلکو د مینې د زیاتو دغه نه ساده ګل دویم فلم جوړ کړ چې کومیډي دی چې د خلکو په شونډو باندې مسکا راولي. او تلاش صاحب نوی فلم چې را روان دی نو هغه به یو زیری د خلکو دپاره د حیا او د ایمان په نوم باندې، حالانکې دوی ویل چې دې په باره کې اوس څه زه وایم چې هغه لیدونکو ته چا چې اختر دی د خیر د پرېږده چې د خلکو لکه توقع پیدا شي. او بله خبره دا ده چې داسې شرایطو کې کار کول، یا مثال دا یو په خپله روحیه ورکول دي خلکو ته، او موږ غواړو چې هغه مثبت پیغامونه خپل ټولنې ته وړاندې کړو. البته اکثر داستانونه زموږ داسې چې د دې ټولنې ناخوالې اخلو، هغه مثبت رواجونه او منفي رواجونه هغه بیرته وړاندې کوو خلکو ته، یعنی د خلکو نه بیرته خلکو ته وړاندې کوو. چې له نیکه مرغه سجده فلم ډېر زیات یعنی هیواد کې دننه او بهر ډېر زیات مینوال او ډېر زیات خلکو خوښ کړه. په هغه کې مونږ ډېر زیات کوشش دا کړی و چې د اسلام هغه حقیقي مخ چې یعنی اسلام په خپله د سولې، د مینې، د ورورولۍ دین ده، او تشدد و دغه قتل و قتال و وژلو دا شیان دا بیخي په اسلام کې د دې دپاره داسې
ځای نشته د دې شیانو دپاره. نو موږ غوښته په حقیقي او مجازي مینې باندې داستان په سوله او جنګ باندې سرخیږي. یعنې ډېر پیغامونه مثبت پیغامونه وو چې د نیکه مرغه دا یوازې هغه فلم دی چې په نورستان کې یعنې اولینی فلم شو چې په نورستان کې نندارې ته وړاندې شو، په اول ځل افتتاح شو هلته. نو دا زما دپاره د ویاړ د ټول ټیم دپاره د ویاړ ځای دی چې داسې یو فلم چې هغه په یعنې په هر کلي کې په هر کور کې هر یو سره شته دا فلم. بسیار خوب. مخلص صاحب په مورد سینما د افغانستان کې شخصیت پردازي تاسې څومره ارزوئ؟ څنګه ده شخصیت پردازي ستاسې په نظر؟ افغانستان کې بالکل د افغانستان په سینما کې افغانستان په سینما کې خو اول زه دا وایم چې زه د دې کمرې له خوا نه په ټولو تلویزیونونو باندې دغه چې ځکه موږ زیات دغه وایو او ډېر په دردي وکړو چې راځئ خپل افغانان موږ قوي قوي درانه شخصیتونه لرو په ټولنه کې هغه څوک لرو چې په رب باور وکړه چې د ټولو افغانانو نه چې زیات ځورېږي هغه موږ سینماګران یو. بله تاسو چې خارجي سریالونه جوړوئ، خارجي سریالونه نشروئ، په هغې باندې سرمایه ګذاري کوئ، موږ په افغانانو کې الحمدلله هېڅ کمپیوټر نشته دی. نو ښه دی په دې اول او اخر کې چې موږ کوم قدمونه اخیستي چې سجده فلم شوه، زموږ هغه ساده ګل فلم شو، نو خلک اوس لږ پوه شوي دي او هغه روحیه یې اخیستې ده. نو هغه شخصیت توجه کول او وایي چې تاسو زمونږ ویاړ هستید، دا زمونږ دپاره ډېر د ویاړ. دقیقاً. خب صحبت‌های ما خیر ادامه می داشته باشه. همون تمثیل را که آماده کردن میشه اجرا بکنن. ولې نه اگر چې د اختر ورځ د دفتن غوندې دا مطلب د تاسو غوښتنه ده او موږ هم څه چې اوس زما ذهن کې همدا څیزو یعنې آمادګي خاص ورته نه لرو، نو که څه کمی او کاسټي کېږي نو د لیدونکو خواهش میکنم کېدای شي چې مسنګ که څه مشکل پیدا کېږي نو مخکې نه بخښنه غواړو. دا نو اوس څه شی شو؟ نو اوس سړی کوم شي ته ور ورسي؟ نه نو زه دا وایم دا رښتې 5 8 شپږ دا نو څو شو؟ نه نو په کور کې ما نه څه شی غوښتي وو، هغه موبایل مې ته پوه شته موبایل ما څه موبایل موټر کې رانه چا کټ کړی نه ګوره ودا چې بس لکه چې وې وورانه موبایل یې رانه پټ والکه څه خبر کله نه دی ګورم هلته ولاړې مې تاته ګورم کله حسابونه کوې کله چې لټې چې شی لټې څه خبره ده؟ مړه په خدای بس سړی به اوس څه وکړي نو په کور کې رانه څه غوښتي دي او موبایل لکه چې کور کې رانه دې خوا راځه دې سورې ته راشه چې دلته لمر دی ښه چې موبایل ته ډېر ښه سړی ښه ټول چې داسې شي بس وطن نه چې شی دې لټوه اوس موبایل رانه لکه چې کور کې پاتې دی. وا خدای و ساده ګله دا د موبایل دا د چا ده؟ دا تا پټ کړی و دغه موبایل د نه پټ کړی داسې خلک په عذاب نه خبره څه ده ولې ته خو صحیح روغ جوړ انسان وي ته روغ جوړ وې که نه اوس په تا څه شی یو زنګ ووهه زنګ ښه الو ښه او خواښې سره دې غږېږه لکه چې زه پوهېږم اختر ورځ ده نو په سترګو ولې نه ښه ولې څو په خدای که نه خواښې راته داسې لیس راکړو لکه سم دا د دارالمان سره که ولې نو اوس خو خیر ده د خوشحالۍ خبره ده ویسه که نه ورته نو څنګه به نه لیونه کېږي نو کوم غم نه به وژاړي یو خو د اختر او د قیمتۍ ته او بل دومره غټ لیست ته که نه چې ورته ګوري بس الله دې ورته د نیکې هدایت وکړي نو ونه دې وغواړي چې څومره تا سره شته نو ما سره دا یې لاسه کې کشر رور مې دی که نه بس لیونی شوی دی. ولې خدای دې نه کړي او بله ورځ ما ته وایي چې ما خارج ته ولېږه اوهو بیا ولې
نو زه ورته وایم چې تا خارج ته ولېږم نو څنګه به څه دي خو کله کله چې سوچ کوم دې حالات او دې وضعیت ته ګورم که نه یاره چې روپۍ راسره وې په خدای زه خپله هم تلم خارج ته نو خارج کې تاسو لیدلی د دا وطن چاته پرېږدی چې ته ځې بله ورځ مې یو سیریال ګټو هغه سیریال کې مړه څومره ښایسته ښایسته بلډینګونه وو څه ښایسته ښایسته بنګلې وې بس هغه سیریال شرم مې راغی زر مې سټیشن بدل کو مالې کور کې خلک ګوري دومره جامې یې اغوستې وي خو هغه څه کوي اوس هماغسې تعمیرونه انشاءالله دلته هم جوړېږي هغه ستا فلم هم ما کتلی زه ته خو هم د فلم هلک کې که نه دغه ده دومره ښایسته فلم و قسم په خدای کور کې مې د خپلو مور سره خور ټولو سره مې یو ځای وګټو څومره ښایسته ستا فلم چې کله نیمې ته ورسې ټولو زر زړوکی په سر کو سمداسې سمې کېناستلې ولا چې وې دا وګوره ستا هغه فلم نه دی ما ته سمه لاره راوښوده مالې زه خو په غلطه لار روان یم خو چې دومره پوهېږې نو بیا ولې بیا خارج ته څه کوې خو همدلته اوسه دا وطن مونږ او تاسو ته ضرورت لري کوشش وکړه لږ ډېر فلمونه جوړ کړه چې هره ورځ د خارجي نو د څه شي نه جوړ کړم زه خو غواړم چې جوړ کړم وروره زما په څېر ټول سینماګران غواړي چې افتخاري کار وکړي خو څوک دې حاضر شي دا خو بودیجه غواړي وروره په مفته خو نه کېږي که نه زه به پیسې وانخلم دا نور مصارف دا څنګه کېږي نشرۍ به یې څوک تلویزیونونه چې دي که نه او دا خارجي سیریالونو باندې پیسې ورکوي ولې په تاسې وروره خدای دې دا زموږ مشرانو ته د نیکې هدایت وکړي زه ګوره دا نه تا ګرموم نه یې تا دا مسله تاسو یوازې تاسو د کور نه ده دا هر یو ځوان چې اوس مطلب د خپل ښي چپ لاس پیژني دا چې څنګه بالغېږي دا نو پلار بس د ستونې نه نیسي ورور د ګریوان نه نیسي چې چا به ما ولېږه کله وایي چې دې هېواد ته مې ولېږه هغې ته مې ولېږه په څه شی هغوی تبلیغ کوي هغوی د هغوی هغه ټول سیریالونه او فلمونه هماغه ګوري نو دوی ته هغه شنه باغونه ښیي دوی مې هغه ده دا خړپړ وطن باندې څه کوي دومره نه پوهېږي چې هغوی هم زحمت ویستلی هماغه خلک هم کار کړی شپه ورځې یو کړی خپل وطن یې رسولی مونږ باید خپل وطن آباد کړو خپل مونږ ویاړ لرو مونږ افتخارات لرو مونږ ملي بیرغ لرو مونږ باید خپل وطن نه دفاع وکړو دا وطن مونږ ته د مور حیثیت لري مور څوک په بد حالت کې پرېږدي مور د مریض یي ته یې پرېږدې زه دې څه کوې چې زه دا مور ته چا ته پرېږدې علاج یې کوې که پرېږدې همداسې چې مړه شي څه کوې دی دې نه کوي علاج یې کومه خو چې علاج کوي نو ما او تا ته ضرورت لري ملا وتړه چې ما او تا کار وکړو زحمت وباسو دې وطن ته ګوره دغه د فلانه ځای چور شو فلانه ځای دا شو فلانه ځای دا شو دا چې کېږي دا هغه شیان دي چې دوی ته عامه پوهوی نه ده شوی زمونږ او تاسې اکثریت خلک زمونږ د سواد د نعمت نه محروم پاتې دي هلته چې چېرته دغه نه رسېږي هلته مونږ باید خپل تمثیل ورسوو هغوی ته تمثیل وکړو هغوی پوه کړو په دې ارزښت باندې خو څه وګلو بده مرغه هغه پردي شیان ګوري خلک د هغوی ذهن کې هماغه هیوادونو سره مینه ده هماغه کلتور سره مینه ده هماغې فرهنګ سره مینه نو تر کومه پورې به مونږ داسې یو ستا یو تمثیل زما پلار وګټو او په شپېته کلنۍ کې په جومات کې قرآن شریف تلاوت شروع کړو سبحان الله قرآن شریف یادو اوس ته ماته دا ووایه چې ته ما سره ملا تړې چې دا وطن آباد کو وای زه مې ورور ته مې ورته قدم وانخلي زما تره زامن صفر نه شروع کوم دوه دانې خارج ته تللي یو بیچاره خو بس په دریاب کې مړ او ژوندی ورک شو بس میان به په ماړه شوي او بله ورځ خبر شو مور یې دلته په سرو سترګو جاړي وی هغه وی پوډري شوی دی بدبختي ده که نه خپل کور کې چې د شپه نه بل پردي کور کې ته پردي کور کټ تر نیمه شپې پورې زه م وروره چې کور ته سودا ویسم د اختر دغه ویسم که نه بلکل ویسه که پیسو ته د ضرورت ورور د خدمت کې ده رښتیا به خبره بله ده ته داسې یو کار وکړه کله چې کوم د تلویزیونونو د رئیسان او مشران او چاته دا سوچ ورغې او په افغاني فلمونو او سریالونو باندې سرمایه ګزاري کوله خو ما یې نه کې ما هم ځان سره وینیسه نیسم دی ته راځه چې اوس یو چای در باندې وڅښم بیا به راځه بسیار زیاد تشکر واقعا خیلی زیبا بود سپاس از شما و خیلی تمثیل عالی بود هم پیام داشت هم خنده داشت و سپاسگزار هستیم از شما که زحمت میکشین واقعا لبخند بر لب مردم افغانستان خیلی مشکل است چون خیلی جنگ ها را سپری کردن و خیلی رنج دیدن ای که بر لبهای از اونا خنده بیاریم هم ثواب است هم خرما سپاس از شما آقای تلاش میشه شما بگوین سفرهای خارجی هم داشتین میگن نقش در فیلم‌های خارجی هم دارین بله ما تقریبا در حدود 5
خارجی نقش بازی کردیم که خوشبختانه از اون جمله فیلم ها موفق شده که کسب بسیار بهترین مقام را کنه در فستیوال های بین المللی. در از هغه جملې څخه یو جرګه فلم و چې د استرالیا هیواد تولید و هغه تقریبا په 2013 کې د اکاډمي ایوارډ ته سبمټ شوی و د استرالیا نه کاندید او بل فلم وین پیمګرن اتحاد په نامه اوس فی الحال همدې ورځو کې په ملبورن فلم فستیوال کې نندارې ته وړاندې کیږي او بهرني سفرونه زما 2014 کې استرالیا هیواد ته تللی او هلته په نایډا انسټیټیوټ کې مې تر د اکټینګ په برخه کې یو څه زده کړې وکړې او په 2019 کې امریکا کالیفورنیا سټیټ یونیورسيټي له خوا نه دعوت شوی وم چې هلته زموږ د فلم سکرینینګ هم او په پانتون کې د افغانستان په کلتور باندې یو ځانګړی پروګرام و چې هغه په هر کلاس کې به یو ساعت راته وخت راکول کېده چې زه په جرګه وننواتې او په دې مسایلو باندې هغوی سره خبرې وکړم او ډېر هغه زموږ ستونزې چې وې هغوی سره شریک کړم د افغانستان کې ژوند او کار کول دا ما دپاره او په ځانګړې توګه ما هلته ډېر زیات احساس د ویاړ کول ګرچې چې هر هیواد ته چې کله دې هیواد نه وو د افغانستان نه وځې بیا تاسو ته معلومیږي چې تاسو څومره ارزښت لري بل هیواد کې کله چې ته خپل د هیواد په استازیتوب څې نو زما لپاره ډېر زیات ښه خاطرې وې د ژوند چې خپل هنر د لارې نه هلته دغه سفرونه مې درلوده او را روان وخت کې ایمان و حیا باندې کار شروع تقریبا یو 10% مخکې تللی انشاءالله زر غواړو چې تکمیل کوو نندارې ته وړاندې ډېره مننه له حضور نه مو په خپرونه کې سپاس از شما. ډېره مننه باز هم ما رو همراهی بکنین دوستای عزیز. دوستان عزیز باز هم خوش آمدین. در این قسمت برنامه سناتور صاحب عبداللطیف نهضتیار رئیس امور دینی و فرهنگی در مشران جرگه با ما هستند و از اینا هم سوالای خواهد داشتیم در مورد عیدشان، البته که همیشه در هر برنامه دعوت داشتیم از سناتور صاحب ما از کارها و ایناشان پرسیدیم، اما حال خوب هست که از عیدشان بپرسیم. سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. عیدتان تبریک. زنده باشین، خوش باشین. تشکر است. سلامت باشین سناتور صاحب. سناتور صاحب نهضتیار د نورستان البته د افغانستان له یو ښکلي ولایت څخه دی. وبغواړو چې نهضتیار صاحب موږ ته معلومات راکړي د نورستان د ښکلي ولایت د اخترونو توپیر له کابل سره څومره دی؟ سلام او درود تاسو ته ټولو ته، دوستانو ته او د تلویزیون لیدونکو ته وړاندې کوم د هر څه له مخې د اختر مبارکي تاسو ته او درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وایم الله دې دغه اختر موږ او تاسو لپاره نیکمرغه د خوشحالیو او د امن او د صفا نه ډک اختر وګرځوي. خدای دې د دې اختر له برکته ټول هیواد کې دا د افغان وجنې بهیر ختم کړي. رب العالمین دې موږ او تاسو ته ټول ته توفیق راکړي او دا کم دوستان چې په دوحه کې ناست دي د دواړو جوانب نه دوی ته دې الله توفیق ورکړي، یو بل ته سره د انعطاف پذیرۍ نه د ښه صمیمیت په فضا کې دغه د مذاکراتو بهیر مخ ته یوسي او چې په نتیجه کې ټول افغانستان کې یو باعزته سرتاسري سوله منځته راشي. هېڅ شک نشته چې نورستان د افغانستان د 24 ولایتونو کې یو ولایت دی او ډېر د طبیعت نه ډک او د ښکلا نه ډک ولایت دی، غرنی ولایت دی. انشاءالله نورستان که واقعا سوله تامین شي او تشویشونه د خلکو د ذهن نه ووځي
زه متیقن یم چې نورستان سیاحت د ټول افغانستان د بودیجې دپاره بسنه کوي. د جنګلاتو نه ډک وطن دی، د معدنو نه ډک وطن دی، د اوبو نه پریمان اوبه لري، ډېر ښایسته طبیعت او ښکلا لري. د نورستان خلک یو سنتي خلک دي او اکثره په نورستان کې د علماو او د روحانیونو حاکمیت مطلقاً حاکمه ده. د قرآن او د سنت په رڼا کې هغوی خپل ژوند مخ ته وړي، ګرچې اقتصادي حالات ډېر خراب دی او د نورستان د خلکو ژوند په مالداري او زراعت باندې بنا ده. نو اکثر خلک په مالداري او په زراعت مصروفه وي. د سیاحت او د تفریح لپاره دومره فرصت نه لري چون غریب پروره خلک دي. نو په نورستان کې د اختر مبارکۍ د نورو ولایتونو په پرتله باندې هغه دا دی چې نورستان کې خلک د اختر په ورځ باندې یو بل ته د مبارکۍ غېږ ورکوي، یو بل کورونو ته ورځي او البته هغه نورستان په دود دستور باندې د غوښې د خوړلو دعوتونه یو بل ته ورکوي او مریضانو پرسان له ورځي. خو یګان وختونه چکر او په اصطلاح دوستانو سره چې نورستان سیندونه ډېر لري، سیند په غاړه کې د ناستې میلې جوړوي او اکثر دود دستور نورستان او د نورو هیوادوالو سره یو دی. خو هغه چې په نورو ولایتونو کې د ګزاف مصارفو د نورستان کې دغه شی علماو بند کړی دی چې په اصطلاح یو غټ دسترخوان دی وي او تقریبا څو ورځې دسترخوان دی خور پروت وي. نو دغسې مسایل موږ په نورستان کې نه لرو. نورستان کې یو ښه عادت چې هغه دی هغه دا دی چې هر وخت ورغلی هر ټیم چې ورغلی هغه تا دپاره د ډوډۍ د خوراک وخت دی. دا نه ده چې ته انتظار وباسې چې ماښام ډوډۍ وخت راشي یا د ماسپښین ډوډۍ وخت راشي یا سهار چای ډوډۍ وخت راشي. هره لحظه چې ته ورځې نورستان خلک میلمه نوازه خلک دي، کاملا تا ته هغه څه چې اماده یي یعنې همغه شی درته اماده کوي. نو نورستان د خلکو د میلمه پالنې ښه دود دستور دا دی چې هر څوک چې کورو ته ورشي زیړ غوړي او پنیر او قروت نو دغه شیونه مخ ته ږدي. نو مالونه ورته حلالېږي، پسونه ورته حلالېږي. واقعا نورستان خلک په میلمه‌بازۍ کې ډېر تکړه خلک دي او هر نوع میلمه ورشي. ټولو نه ښه والی دا دی چې موږ په نورستان کې د کلو په منځ کې یا کلو ته نږدې هوټلونه نه پرېږدو، نه جوړوي، ځکه چې خلک دا فکر کوي چې که دلته هوټلونه جوړ شي زموږ دود دستور خرابېږي او زموږ صحیح دا همدغسې دی. زه د یو څه وخت مخکې نه دغه نورستان خوست پارک ملي په حساب اعلان شوی، څه د قندهار دوستان نورستان ته تله مرکز ته په لارې کې موټر خراب شوی دی، زموږ کلي کې پورې سړک په غاړه باندې یو 10-12 قندهاریان دي. موږ یو هم د تره زوی دی هم موخې دی، هغې ته په مخ ورغلي وو، ویلي وو چې که زموږ ګاډي خراب شوی دی، که موږ له یې دغه راکړي، که څوک ځای راکړي، که هوټلونه یې دغه او ستاسو کور کې موږ له ځای راکړي همدا نن شپې دپاره ستاسو د کور مصارف به هم موږ وکړو. هغې ورته ویلی دی چې ورور دا بې غیرتي خبرې مه کوه، دا وطن کې دا دود دستور موږ نه لرو. چې تللی و هغه ښه چې څه د هغې په وس کې وه مېلمستیا ورته کړې ده، نو تقریبا دا یو هفتې پورې هغوی پارون ته وړي وو، هغه سیاحتي ځایونه باندې ګرځولې نه وو پرېښې که نه. د دوی په دغه باندې یو ناشنا خلک مخ له ورځي او ماښام یو امادګي ورته نه یو څوک وړي او همغه څه چې د هغې په توان کې د هغه د دوی په خدمت کې ږدي، دغه خبره ده. نو زموږ نورستان همدغه اقتصاد دی او همدغه شکل باندې زموږ د اخترونو استقبال او مبارکي بګانې یو بل ته ورکوي. نو طبیعتا پخوا زموږ خلکو اقتصاد ډېر ضعیف و، هغوی اکثر خلکو به دا توانمندي نه لرله چې په هر اخترونو کې نوي کالي وکړي، خویندې ورونه. اوس الحمدلله بلا استثنا ټول نورستان کې د نوي نظام چې هم ښارونو سره هم تمدن سره زموږ خلک اشنا شو، د نوي نظام له برکته نو نورستان کې به داسې کور موږ ونه لرو چې هر څومره په کور کې وي که لس یې شلي هغوی په هر اخترونو کې نوې کالیګانې کوي الحمدلله. نو هغه تمدن ته ډېر نږدې شوي دي او
او په زمین کې زموږ فرهنګ ډېر یو غني فرهنګ دی په نورستان کې هغه هم د لاسه نه ده ورکړی لکه میلمه پالنه میلمنو ته ډېر قدر عزت ورکول یو بل استقبال یو بل په غم و ښادي کې ملګرتیا کول یا لاس ورکول دا د پخوا نه پاتې اوس هم لا قوي شوی دی او ضعیف نه دی انشاءالله. واقعا مهمان نواز خو همه افغانستان عزیز ماست، اما حال من نفهمیدم که مردم نورستان ما قدر مردم مهمان نواز است. من دوست داشتم که برم نورستان چون پارک ملی است، خیلی زیبا هست، اما متاسفانه که این امنی ها اجازه نمیتن ما بریم. از امنیتش بگوین چگونه هست؟ های شما به راحتی میتونین اونجا برین از زیبایی های مشکلی نیست. د مسیر را د داخل نورستان که شوین هیچ مشکلی ما شما نداریم. بیرون از نورستان در مسیر که از مسیر کنر تیر میشیم یگان مزاحمت است، ولی در مسیر در امتداد شهر پست‌های دولتی هستن و طالبان به سیاحین چیز نمیگن، هیچ چیز نمیگن. حتی تا جایی که ما معلومات دارم یگان وقتی با طالبان تو سری سرک میاین و میبینن که سیاحین هستن خوب به حساب به گرمی به اصطلاح اونا را به حتی به نان و چای دعوت میکنن. هیچ مشکلی نداریم الحمدلله. به ارتباط چی ما در نورستان هیچ مشکلی نداریم و هر وقت تشریف بیارین انشالله ما در خدمتتان. خدا شما سلامت زنده باشین سناتور صاحب. سناتور صاحب از روزهای عید بگوین کجاها رفتین و کیها را دیدین؟ تصمیمتان چی است که دیگر کجا برین؟ خب ما فعلا در کابل هستم و 2 روز میشه که ما از نورستان آمدم و شما هم خبر هستین که اونجا ما مصروف بسیج مردم هستم بودم در حمایت از نیروهای امنیتی خود و از دولت و حکومت خود. فرصت پیدا کردم 1-2 روز میشه که به کابل هم میبینیم دیگه روزای عید پیش دوستا و اندیوالا و سناتور صاحبا و وکیل صاحبا یا پیش قومایی که ما اینجا بسیار نورستانی داریم الحمدلله پیش اینا خواهد رفتم افعال فرستانیشان خواهد کردم و پیش دوستا خواهد رفتیم چون اگر امنیت ایجاب میکرد طرف پغمان بریم خوب است اونجا هم اگر امنیتش خوب می بود گلغنده میرفتم خب متاسفانه یگان ترس و چیز وجود داره به شکل عادی اگر بریم خدا نخواسته کدام چیز نشه گفته دوستا اجازه نمیتن داخل شهر کمی خیشا و دوستا را که میبینیم دیگه روز تیر میشه. دقیقاً مننه سناتور صاحب لدې چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړو. موږ به خبرونه په ترڅ کې یو گیم هم لرو که تاسو خوښ وي دغه گیم به موږ سره بازی کړی. متاسفانه دغه ګیمونه ما کله نه دی کړی ګوره. تاسو صرف یو ګیلاس پکې انتخاب کړئ. د ګیلاس مابین کې ورقه ده دا چې په هغه ورقه کې څه لیکل سوي دي مطابق د هغه بیا مخکې ځو. څنګه مو خوښه؟ کوم ګیلاس په څلورو کې انتخابوي؟ شما بگوین سناتور صاحب. بس دغه بخی دا مینس که کوم یو دی توکل په لوی الله. 3 مهمان داشتیم ارزش همین انتخاب کرد. سناتور صاحب نمیگه که سناتور صاحب میشه تمام گیلاس ها رو ببینین متفاوت است اما این که چطور تصادفاً یک چیز به 2 سناتور صاحب ما رفت تفاوت داره کال نگن که کلش یک یعنی خاطره جالب است واقعا که باز یگان تا نگن که والا کلش ایدی نوشته که ایدی است سناتور صاحب. تا به حال اگر ایدی دادین خوب اگر ندادین اینجا امتحان بکنین. ډیره مننه سناتور صاحب چې راغلی خپرونې ته. بیا دې هم ستاسې اختر مبارک وي. په اخره کې کوم پیام غوښتنه له ماکلینو څخه لرئ نو د مشرانو جرګې تاسې د خپل تلویزیون مایک ستاسو خدمت کې دی مهرباني. بیا هم زما دغه دا دی چې ټول باید د نظام په حمایت کې اوسو او دا نظام موږ دپاره د رب العالمین طرف نه د سوري یو سایه ده او دغه نظام دی چې موږ عزتمند کیږو. دغه نظام دی چې موږ په اقتصاد کې به تغییرات راځي. نو علی الاقل که نور دنیا سره ونشو دغه ګاونډي هیوادونو سره خپل همسایو سره به سیالي وکولی شو. نور ستړي ستومانه څو وارې نور مهاجرت نشو زغملی وجنه نور هر کور ته دا روزمره جنازې ورځي دا نشو زغملی. ښه به دا وي چې ټول د سولې دپاره کار کوو او د خپل د نظام د حمایت دپاره کار کوو. نور د وطن دښمنانو ته فرصت ورنکړو چې هغوی خپل هغه کاذبانه شعارونه استفاده وکړي او زموږ ذهنونه خراب کړي د خپل هغه مشروع منتخب نظام په خبال باندې. ښه به دا وي چې خپله مدبرانه سیاست مخ ته ویسو او خپل د نظام نه حمایت وکړو. داسې نه چې داسې وخت نه چې سبا ته موږ داسې تصور وکړو چې موږ د خوب غوندې دغه نظام باندې فکر وکړو چې موږ یو خوب غوندې یو شی لیدلي و هغه وخت به هېڅ هم نه وي. مخکې دې نه چې دغه خپله طلایي فرصت چې نظام دی دا د لاس ورکړو د خپل د سر په قیمت باندې نظام نه حمایت هم وکړو په زمین کې د سولې دپاره هم کار وکړو
نو دا مرمان ده، دا مرزو ده، دا د هر افغان لپاره فرض ده چون وطن مور ده، وطن ناموس ده، چې هر هغه څوک چې د خپل مور او خپل ناموس په مقابل کې معاملهګري کوي هغه بې ناموس دی، هغه دوس دی. نو دغسې خلکو ته به فرصت نه ورکوو چې نور زموږ وطن وران کړي. همدغه 40 کاله لسیزه په اصطلاح 4 لسیزه بدبختي به بس د نه خواته په هر مفهوم په هر نوم چې جنګ راځي هغه مردوده موږ سوله او صفا او وروري غواړو چې افغانانو ترمنځ ایجاد شي. تشکر، مننه. قهرمانو دوستانو زموږ خپرونه دوام لري. بعد له دې فکر کوم شبنم جان د زازی صاحب د مدلینگ گروپ آماده دی. آها بسیار خوب است. خبرونه که یو جای سی. آها بسیار خوب است. دوستای عزیز اونا رو هم با خود می داشته باشیم. sexual desire. Everybody, body, 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 everybody, body, 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 everybody, body, 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 everybody, body, 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 everybody, body.
باشه. بازم خوش آمدین دوستای عزیز. آقای زازای صاحب دیدیم با تیم مدلنگش، واقعا خیلی زیبا بودن. سلام، وقتتان بخیر و خیلی خوش آمدین. عیدتان تبریک. تشکر. سلام بر شما و سلام به بیننده خوب تلویزیونتان. آرزو میکنم که عید خوش داشته باشه و عید شما مبارک. چطور آغاز کردین شما عید؟ واقعا خیلی خوب بود، اما با دیدن شما ما قوی‌تر شدیم و عید ما هم خوبتر و بهتر شد. تشکر. زنده باشید. میشه از آزای صاحب بگوین که دیزاین هایی که آماده کردین و در جان جوانان عزیز ما هستن تمامش نو هست و خاطر عید آماده کردین یا دیزاین های قبلی هم است؟ والا به خاطر عیدم، چون عید انانه ما و شما است که یک فرهنگ بسیار زنده است که سال سال همیشه میشه و ما و شما از این پیروی میکنیم، چون یک عید است که مذهبی است. هر دو عید باید این ما شما همیشه تجلیل کنیم و لباسایی که هستن هم به عید پوشیده میشه، هم در مراسم عروسی و شیرینی خوری و بعض لباسایی است که در روزمره استفاده میشن میتونن که بپوشن. بله به خاطر عید است که چون لباس نویجان که است و لباس ولایت پکتیای ماست که اکثرا لباس چیندار است و از لیمجان که است لباس کوچی است، لباس امتکش که است ابریشم است. از بسیار سابق است، میبینید بسیار یک لباس است که زیاد سبک و از 60 سال پیش است. بله حال جور شدن از روی ازی جور میشه، کپی میشه هم لباس ها. و زنا که است که سلطان لباسش سمت قندار است، تنبانج گیبی است و آینه دوزی کار شده. نیفان پشت سر مکی است. از زنا که است که از اسیف جان لباسش از نورستان است، از سمت نورستان که مردم پشه‌ای و نورستانی ما و شما از این لباس ها میپوشن که در لباس های خود اکثرا چوب کار میگرفتن و بعض چیزای کار میگرفتن، چون اون وقتا موره و ایگاپا بسیار کم بود، امکانات کم بودک و از صنایع دستی خود که مثلا چوب می بود یا شیشه را سراخ میکردن، از او هم در کوزای گیلی کار میگرفتن برای آبخوری خود، در گیلاسای آبخوری که از گل ساخته میشدن از او کار میگرفتن. و همچنان از ایرجان که هست که لباسش هست از سمت غزنی است که کار دست مردم غزنی ماست. اکثرا و امروی گلابتون کار میکنه و امروی تار چند لا میکنن، ابریشم یا کار میشن که و پشت سر از بسیار یک فیلم مقبول جور شدن که میتونم شما ایرفان شما بسیار یک ماره کار دارن، کلش کار دست است. بله. و از نگارجان که است لباس کوچی است و کاملا کار دست است، که حتی همی درزای ماشین که به دوخته میشه یا مبرای دست دوخته شده و از بسیار سابق است که دوختایی است که حال پس دوباره زنجیره دوزی و ایگپا نو شدن که مردم کاپی کردن و از ماشین کار میگیرن. از ما یک چپن شایی است که اکثرا مردم سابق لباس شایی می پوشیدن و فرض کنین پاشای ما و شما عبدالرحمن خان و امان الله خان یا از اون لباس‌های است که در او باز زمین لباس‌های سنگای قیمتی کار گرفته میشد و پیران کس یا ممتر یا کلش مروارید اصل است که این مروارید بازار نیست، کل دزدیست که مرواریدش بسیار سابقه بود که ما پیدا کنم باز خواستم در لباس خود بر خود جور کنم. دلا برای اون پکیل مزازی سه غواړم زاولیدون کې پوسی چې څومره کېږي تاسو په دغه مسلک کې یاست او راتلونکي نږدې پلانونه مو څه دي؟ ما خود تقریبا 14 کال کېږي چې زه مدلینګ کې کار کوم. اولین مدل افغانستان کې زوم تاسو د ګروپونه ګور ټول ما شاګردان دي. ما ملي ورد خواسته کرزی صاحب نه او فعلا رئیس جمهور نه تقدیرنامه و تقدیر شوی او احمد ضیا مسعود نه نور عند وزارتونه دی اطلاعات فرهنگ نه وزارت اطلاعات فرهنگ نه و امنیت ځوانانو نه او څو وزارتونه متقدر شوي او دا مدلک چې ما شوق و اصل ما کار تجارت ده او دا څه خلک ته پیژن چې مو مدلک کولای شو مو یو فرهنګ لرو خلک یو بلوز اغوندي او پتلون اغوندي خارجيان موږ ته څلور دیش ولایت دي او سل دیزاین ورکش کار شوی ده سل دیزاین لرو. بسیار خوب. زازای صاحب ای از کدام ملیت ها را تا به حال جور کردیم و کدامش باقی مانده تصمیم دارین که از اون ملیت هم لباسش داشته باشین؟ والا باقی خانه مانده اما ولایت ها را گرفتیم و
کار کردیم سر از او لباس هایی که فرض کن لباس غزنی است او تنها یک پیران تنبان سوخت تنبانش مختلف جور میشه چند نوع تنبان داره و پیرانش به مو شکل یا واسکتا همچون لونگی و گپاش یا پیران دختر خانمایی که هستن فرض کن امی است از این چند رقم لباس ها جور میشن که مردم غزنی پیران کوتاه پیچیده میتونن دراز میتونن و مختلف داریم مردم خارج که هست هم یک پتلون یک بلوز دارن یا یک درشی است که او رسمیات است مگر ما شما فرهنگای بسیار زنده داریم که خوراکای بسیار خوبش داریم عنعنات بسیار خوب داریم د کوم لباس تاسو دلته تاسو خپل په لاس آماده کوئ دا په خارج هیوادو ته هم نه که خیر صرف په افغانستان خارج ته متفرمایش چرسی اکثر لباسونه چې تاسو ګورو هنرمندان لکه نغمه رویا دوست آرزو نیکبین آریانسی سواره تقاضا کرده یغه د فرادریا یا آهنگ چې دغه شړې چې دغه ما نه خسته ده نو دا وړو هنرمندان خو نه خایم قیمتونه به څنګه دي د غریب خلکو ما واسه ورته کیږي کنه نه خو طبعا ورته کیږي نو داس یو لباس جوړیږي چې هغه کولی شو مو مغه مواد کم کو مواد عادي وخلو او مغه دیزاین جوړ کو او داسې شته چې ابریشم کار کیږي لکه اجله چې ځان کې ډیر قیمت لري ټول ورېخمن دي نو قیمت زیاد داره یک لباس را که وقت تصمیم میگیرین آماده بکنین چه مدت را در بر میگیره تا او کاملا تکمیل میشه والا لباس است فرض کنین شما کمی سرشونی انداختین اینی لباس موره را فرض کنیم ما میتونیم که در ظرف یک هفته جور کنیم چون مورایش بسیار باریک است ظرف یک هفته مثلا یک لباس قندردوزی است که تار حساب میشه به ذریعه تار او گرفته میشه او در ظرف یک ماه جور میشه و قیمتش حتی تا 40,000 داریم لباس نورستانی که ما داریم تا 50,000 است که یعنی مردم زیاد خوش میکنن واقعا قدرمن دوستان و شبنم جان طبیعی است که ناامنی و جنگ بالای همه کارها و همه بخش‌های زندگی آدم تاثیر داره داره میپرسیم که زازای صاحب بالای کار شما هم ناامنی و جنگ و اینا تاثیرگذار داشته طبعا در یک ملک که ناامنی باشه سر گویندا سر مدلا سر هنرمندا کسایی که نخبه هستن شناسن مردم طبعا مشکل خود داریم دیگه مگر هم چطور کنیم این شوق ما و شما است یا به پرده تلویزیون یا به نطاقی هر چی از خود یک جای داره مگر این شوق ما به جای میسازیم دیگه کار ما و شما خلاف اسلام نیست خلاف قانون اسلامی نیست یا خلاف یک مملکت نیست فضل خدا ما و شما به سرفرازی کار خود پیش میبریم دیگه خداوند من روی ما و شما باشه بسیار خوب زازای صاحب در بیرون از کشور هم نمایش یا چی میگن مدلینگ فیشن شو بله داشتین اشتراک کردین ما در هندوستان فیشن شو داشتم که تقریبا 11 ولایت بود 11 ما بودیم که خوشبختانه مقام اول گرفتیم باور میکنین که اموجه به دول سرنای ما کل خارجی رقص کردن از بسیار خوشی امو استیج بسیار کلان بود یعنی همین جرمی 4 برابر از این بود حیدرآباد هندوستان و خوشبختانه مقام گرفتیم تقدیرنامه از وزیر اعظم حیدرآباد گرفتیم پاکستان کار کردیم اونجا اول شدیم در لابر پاکستان در یکی از فیلم‌ها کار کردم در فیلم‌های پنجابی مجموعاً په ټیم کوم څو کسان در سره همکاران دي او یا هم صرف همدغه همکاران چې تاسو نه این ما تیم که تقریبا 15 کسان دومره دي فعلا زیادش تا خو اکثرا څوک تلویزیونو کې نطاقان دي څوک شخصي کار لري څوک پنتون کې استادان یه درسی مشکلاتش تا مگر ما خپل چې فعلا روزلی دي تقریبا 160 شاگرد میو چې مدلن کور اکثر ما شاگردان بسیار خوب تاسو په افغاني کلتور کې او اصطلاح ده وای د کله چې چیرته څوک شاګرد وي په اخره کې سیزي خپل کار شروع کوي وای د استاد دوا د وخت څخه تا دواګانې اخیستې نه والا بعضی دواګان نه د خصی ما شاگرد امریکا که ده خیر نگوری شاگرد نامراد که میگن دیگه هستن ما خود میفهمه بخاطر اینکه ما چیز نمیکنیم ما خوبی کردیم برشان به یک نتیجه رساندیمشان یعنی کسایی بودن که بسیار عادی بود به یک مقام رسیدن مثلا تمیم کاغر شاگرد بود که حال در کاناداست مثال از او یک بچه دیگه است که او از وزیر دفاع امریکا را از معاون از او سکرترش است که بسیار ماش بلند داره مگرم فراموش میکنم مثال اجمل لیقی شاگردم است سایل وفا یا کل شاگردای مثلا
بسیار خوب. متاسفانه که بی‌وفا هستن و هیچ یاد هم نمیکنن. بی‌وفا هستن. خب بر ما بی‌تفاوته، چون رئیس جمهور ما که هست وام یک استاد داشت، نه زیر استاد پیش رفتن. اینال شما دو نفر اینجا شیشتین به اندازه گویندگی مقبول میکنین، همین زاویه رو مقبول ساختین، مگر هم استاد بالای خود داشته نه؟ بله. یعنی کسی که ارزش خود بفهمه، ارزش پدر و مادر میفهمه، بعدن ارزش پیر و استاد که در جای مقام پدر و مادر دارن. واخلي شاګرد نو بیا غړي ښه مخکې ځي او د استاد واخو وکړ ستا خبره د مور پلار دوه مور پلار دوه مګر اکثرا زه خپل کار ته ترجیح ورکوم شخصیت و مقام همیشه هر ما کار میبی با شخصیت ولری دست بی ارزش کار نخواهی. زازای صاحب یک سوال دیگه هم می داشته باشم باز اگر ختم میکنیم. خیر تعداد دخترها چقدر است؟ آیا دخترها مانعی نیست سر رایشان بدون کدام مشکل حتما هست؟ مشکل به نهایت زیاد هست. چقدر علاقمند هستن و چی تعداد با شما کار میکنن؟ والا مسیجا بسیار زیاد میگن که ما زیاد علاقمند هستیم، چطور کنیم از فامیل سیل کنن. دوست عزیز ما لیما جان امیال ریش پوت است، مگر مدلینگ میکنه چون شوق دارم، مجبور هستن که این کار کنه. از طرف فامیل مشکل خود داره دیگه. هر دختر پسرها بازم خوب هستن دختر خانم با یک مشکل. با امید ازی که لیما جان روز شوه که این چادر نداشته باشه، البته که بر روی نداشته باشه، بسرش باشه و آزادانه بتانه روی نگیره کار پیش بره. و ما کسایی هستیم که مبارزه میکنیم. لیما جان هم من تشویق میکنم که مبارزه خود پایان نده. خدا نمگی ما شما را آرام داشته باشه، از این مشکلات ها خدا دور داشته باشه. اصلا زندگی دیگه طبعا در یک مملکت باش داره. خبرونه که ما ګډون وکړه د خبرونه په لومړی برخه کې کوم پیام لري د مشرانو جرګې تلویزیون مایک ستاسو خدمت کوي. مشران جرګه خو این تاسو کورده این کورده او همیشه این لکام چې دوی اندس سرفراز اوسی او ایمو ټول وطنداران سترګې مشران جرګې ته دي اندغه پارلمان اندغه ته متصدین نو بس آرامی غواړم خپل وطن ته او خوشحال اختر غواړم ټول ته. گیم هم امروز زازای صاحب بازی میکنیم و اگر ایدی برآمد باز ازشان لباس ایدی میگیریم. چطور کنم برای باختر ایدی خواستین بعد در گوش یک چیز میکنیم. همین گیم چطور است؟ مختلف است. اینا لی تاریخ خودتان دیگه اگر ایدی برآمد باز ما یک جور لباس ایدی میگیریم. درست است. انتخاب بکنین یک گیلاس. کدام از این طرف؟ ما همیشه یکی اول انتخاب میکنیم چون خداوند اول است. هر چی که کامرامین ما شما خواست فریدون صاحب آها هر چی که کامرامین ما خواست شما نگوییم مقابلش. صحیح. خب من تو فهمید یک جور لباس باشه. یک جور لباس میخواستیم. آره شد دیگه. یک جور لباس میخواستی از آرز چرا نه؟ با اجازه قدرمن دوستانو موږ سره د خبرونې په دې برخه کې فیض محمد قصاب ګډون کوي. دوی نه به هم وپوښتو چې دوی څومره قربانیانې وکړي. البته د دوی خو ډېر کار جوړ وي، څومره غوښه یې ټوله کړې ده او څومره وخت کېږي چې دی قصاب دی، نو څومره به ښه وي چې داسې خپرونې ته او دغه سوالونه هم ترې وکړو.
برای ربان خودت بیا کاکا فیض محمد که شبنم میترسه باز والا حالا هم دست خالی نامد. سلام علیکم. سلام. منتظر باشید زنده باشید. صحتتون خوب است؟ همین تبر و کاردار ربان که ما میترسیم. بسیار زیاد خوش آمدین. بسیار زیاد خوش آمدین کاکا محمد و واقعا چیزایتان که لطفی صاحب گفت خیلی ترسناک است. عید برتان تبریک میگم بخیم و عید تبریکی یادم رفت. عیدتان تبریک باشه و از طریق شما با فامیل عزیزتان و دوستای عزیزتان خدا کنه که عید خوب و خوش سپری کرده باشین. البته که شما خوب تیر میشه. بله خوب است. دیگه روزای کاربار هستم. فیض محمد جان 2 روز عید گذشت. چند برره و چند گاو کشتید؟ امروز اول یک 6 تا گاو کشتیم. ماشاءالله. تنها بودی یا نه کردیم کارای ما. یک 5 تا گوسفند بود. این موقت زحمتان و چقدر میشه قربانی؟ قربانی دیگه نظر به گاو خرد و کلان است. نسبت به روز چقدر فرق میاد زحمت؟ از روزهای دیگه در زیاد میتن مردم کشتار زیاد میتن پیسه. چون به خاطر خیرات هست. پول نقد صرف میگیریم یا گوشت هم میگیریم؟ با پول نقد میگیریم. بعضی باز میتن گوشت و میتن میگه بعضی حق شما مزاحمت کشتیم. و دیگه باز کار به خانوالات تعلق داره. کدام نکات در وقت ذبح یمی گوسفند یا گاو بسیار زیاد مراعات کنه قصابان؟ باید رویشون طرف قبله باشه و حساب شریعت مسلمانی باید حلال شود، تکبیر گفته شود. بسیار خوب. یعنی تمام قصابای ما به می دیزاین پیش میرن؟ بله ان شاء الله کل قصابا هم رقم است. چقدر وقت میشه که شما قصاب هستید؟ تقریبا از ما 30 سال میشه. خاطر جالب بتونه در وقت ذبح کردن یعنی گاو و گوسفند اینا بگوین تو وقت هم شده که وقت گاو طبیعی است که بسیار زور داره. آواز زور داره. همیشه یک دفعه گردنش کمک بریده باشه میگریزه. میشه بعدش البته یکی شده بود از پیش ما. گاومیش میشه. حالا ما شاید نبودیم و فرار میکنه. بله همونطور است. بعضی اوقات میگن که تا فاید نکنی بالا استاد هم نمیشه. نه دیگه از ما رقم نشده خب من تا میشه بعضی وقتا. بسیار خوب. ولی قیمت به ما تو نگفت که چند میگیره. قیمت نمیگه من حالا از کس زیاد گرفتیم از زب کم نمیشه گذشت دیر شد دیگه. نرخ این چی است؟ بالا از الا 3000 تا 4000 است. ولی یک گوسفند 1000. والا خیلی خوب. اما سیزن کار که میگن از این آدم سیزن کار ولی 2 روز ای 3 روز میتونه. پیش از این کس قربانی میداشته باشه؟ نه نه پیش از این تا که نماز عید خوانده نشه قربانی کس نمیکنه. وقت معین خدا داره. بسیار تشکر که برنامه آمدین. بعد باشه یکان سوال دیگه هم داشته باشید. خیلی ختم کردین. بجز از اینکه شما با قربانی میرین به خانه های مردم و دیگه کجاها تصمیم دید و دید هم دارین برین به خانه های دوستایتان یا 3 روز دیگه شما کار است؟ کار خاص بازم 3 روز میده باز قربانی بر کس نمیکنیم. خب بسیار خوب. ما دوستا میریم دیگه یعنی فردا بخیر پلان رفتنه. آها. فردا بخیر حالا نه از این کار چی اومدین خیلی خسته هم شاید شده باشین. آها. و میشه یک کاردایتان معرفی کنید؟ خیلی به من جالب هست. کشتار از اول کشتار میشه. بار اول که گردنش مونده. اینی که پوست میشه. بسیار خوب. این کاردان چی میشه؟ گوشت توتا میکنیم تقسیم. دیگه تیز میکنیم. کارد تیز میکنیم کردیم. تبرم بر استخوانات. تبرم بر استخوانات که گوشت میدان میشه. باز بجز از اینکه فعالیت‌های شما روزای عید قربانی اینا میکنین دکان رسمی هم دارین که روزا دکان میرین و فروشات میداشته باشه؟ از دکان است. در دکان باز کدام گوشت‌ها رو میفروشین؟ گوسفند، گاو، مرغ و اینا. انشالله که روزگار خوب پیش بیاد. بسیار خوب. این عیدتان متفاوت از عیدهای دیگه بود یا خیر؟ عید خوب بود. درآمدش حتما زیاد بود. حتما. خب برو شکر که عید خوب گذشت برتان و ما هم امید داریم که امی عید همونطور دیگه عیدها مثل امی بر شما خوب باشه، نه تنها بر شما و تمام افغانستان ما انشالله. دقیقا میشه که بعض دوستایی را که از نزدیک نتونستین برین همراهشان دیدن بکنین، عید مبارکی بکنین از طریق تلویزیون برشان عید تبریک. دوستایی را که نتونستیم یک تبریکی از این طریق تلویزیون شما برشان میتیم دیگه عید برشان تبریک باشه.
زنده باشین. تشکر، سلامت باشین. لطف کردین که آمدین، واقعا به ما عزت بخشیدین. سلامت باشین. تشکر. خدا شمنان یک گپ متوجه بدی، تمام میمانایی که آمدن و در اخیر اگر پیام ازشان میشنیدیم و یا گفتنی را میخواستیم که ازشان بپرسیم، فقط یک گپ میگفتن که آرامی میخوان. آرامی، دقیقاً. و واقعا آرزوی همیشگی و هر وقت هر افغان صلح دائمی در کشور است. امیدوار هستم که این ایده باشه که بعد از این همه ما در یک فضای صلح و صمیمیت زندگی ان شاء الله. دیگه یک بخش دیگه برنامه هم فکر کنم یک بخش از دو بخش از دقیقاً بخشای دیگه هم داریم و این بخش ما خیلی بخش جالب و خوب خواد بود، چون طفلا خیلی رنگین و زیبا هستن و همیشه همراه از اونا باشی، هیچ خسته نمیشی و بخش دیگه ما هم با اونا خواد بود. یک فکرت باشه که اطفال مجبور است توی دی بگیره. مشکل نیست خودت هستی در کنارم. خب از شما سپاسگزار هستیم، بازم با ما باشیم. دوستای عزیز، بازم خوش آمدین. در کنار ما خیلی نازنینان هستن و با ایشان صحبت‌های شیرین خاط داشتیم. از زبان خود نازنینان میپرسیم. عید واقعا برای همینا هست. ما بزرگا هر قدر بخوایم به اندازه از یا لذت نمیتونیم ببریم. سلام بر همگیتان و سلام بر خودت نازنین. سلام بر شما. عید تبریک. عید شما تبریک. اسم مقبولت؟ سلوا. سلوا جان. آها واقعا خیلی مثل خودش زیبا هست. سلوا جان خیلی خوش آمدی. سلوا جان از عید بگو. تشکر. روز اول چگونه سپری کردی؟ روز اول عید خوب بود. از کسی عیدی گرفتی؟ بله. بسیار خوب. خب میشه برادرت است؟ اینا برادرم است، بچه مامایم. آها بسیار خوب. میشه ما که بر از اونا بدیم ما هم صحبت ها و عید تبریکی داشته باشه. سلام بر خودت، عید تبریک. عید خودت تبریک. آها اسم مقبول خودت چی است؟ عمران جان. و خدا که اقبال جان. این هم نام بچه حق هم است. اقبال جان سلام بر خودت هم و عید برات تبریکی میگم. نباشینیدم با شما تبریک میگم. خوبه. نه جای رفتیم. اقبال جان از سامانای بازی چی ها رو خریداری کردی؟ نه مرا سامانای بازی خوشم نمیاد. خوش نداری؟ نه. واقعا خیلی جالب هست که چطور از بازی ها خیلی چیز را دوست نداری؟ بازی هم نکردی ساتری؟ نه. وانا خیلی بجایت خوب لطیفی رو روان میکردی. خیلی خوب. خودت عمران جان خودت از سامانای بازی چیزی نخریدی؟ خریدیم. ماشاءالله. چی خریدی؟ پنجه. بسیار خوب بسیار خوب. عیدتان خوب گذشت؟ بله. خب اینجا دیگه هم هست. فکر کنم خستش در روز زیاد بازی کرده خواب میبریش. سبنا جان سلام. بلندتر. خوب هستی سبنا جان؟ عید بخیر گذشتاندی؟ روز اول عیدی که استاد برات؟ بسیار خوب بسیار خوب. خب خودت هیچ علاقه نداری بعد خود نه تو علاقه ندارم. من گفتم باش که خودت شما هم داری. چی خوب سوالا و قصای شما رو من میشنیدم. بسیار خوب. سلوا جان بود اسم خودت؟ مکتب خو میری؟ صنف چند هستی؟ مایک بگی؟ صنف 6. ماشاءالله. صنف 6 چند سال هستی؟ 11. شروع 11 هستم. بسیار خوب. و نام همشیره چی بود؟ ساتنا جان. این مکتب میره کودکستان است؟ کودکستان. چند نمره هستی در مکتب؟ 2 نمره. ماشاءالله. ساتنا جان کنم ترانه چیزی یاد نداری؟ نگفتی برنامه داری؟ من سلوا میخوانم. بسیار خوب بسیار خوب. میشه خیلی به آواز بلندتر کمه پر ما بخوانی؟ شروع کن دیگه ساتنا جان. بسیار زیبا بود اما بسیار پخش خوان. شاید شما نشنیده باشین، من خیلی شنیدم. کم فکر کنم از میوه زیاد استفاده کرده گلونش تخریش پیدا کرده. سبنا جان دیگه استفاده نکنی. خود جانم؟ نخیر. ترانه فکر بگیرم. شما دو تا چطور؟ این بچه ها خود تنبل هستی رفت میفهمین. خب حال شما ما ریدی میتین یا ما شما ریدی بتیم؟
ما خورده هستیم دیگه، شما به ما باید ایدی بتید. دیگه شما مهمان آمدین، باید ما رو ایدی بتید. بازم دست خالی آمدین. خب خیره، ما براتون ایدی میتیم بعد از برنامه. بسیار زیاد تشکر از شما نازنینان که آمدین. واقعا امی ایده طفلای نازنین رنگین میسازه. خوشحال هستیم که شما هستین و خداوند یک صلح سرتاسری در کشور ما بیاره که شما بتونین به خوشی تجلیل بکنین و خانه هم رفتین. ایده از طرف ما به پدرجان مادرجانتان تبریکی بگیم. تشکر از حوصله‌مندیتان عزیزان که تا این دم ما را تحمل کردین و خیلی خوشحال بودم که در کنار شما این شب دوم ایده بودم. دوستای عزیز، خدا کنه که فردا را هم به خوبی و خوشی سپری کنین و برنامه‌های دیگری هم دارن. همکاران عزیز ما با اونا همراهی باشین و اونا را تنها نگذارین. تشکر از تک تک مهمانای ما هم که با ما بودن و از تیم تکنیکی ما که با ما همکاری کردن. از تک تکشان سپاسگزار هستیم که ما را همراهی کردن و از لطیفی صاحب هم سپاسگزار هستم که تا این دم ما را همراهی کرد. بسیار تشکر. قدرمن لیدونکو زه هم په خپلوار سره یو ځل بیا د اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. الله دې وکړي چې دغه اختر د یو سولې او ارامتیا اختر ټولو هیوادوالو ته واوسي. اختر مو هره ورځ مو اختر شه او اختر مو بختور شه. تر بیا ښې چاره.